السلام علیکم ګرانو دوستانو. راشد خان په پاکستان د لوبې له بایللو له قبله بخښنه وغوښته. د افغانستان د کرکټ مشهور اسطوره راشد خان د کرکټ په نړیوال جام کې په پاکستان د لوبې د بایللو له قبله د ولس څخه بخښنه وغوښته. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه پرون د اکتوبر پر 29مه په دوبۍ کې وسوه. افغانستان پاکستان ته د 148 منډو هدف وټاکي چې پاکستان په 19 اورونو کې پوره کړ. په وروستي 2 اورونو کې 40 منډې پاتې وې چې د پاکستان لوبغاړي اسیف علي په کریم جنت باندې چې د پخواني کپتان اصغر افغان ورور دی 4 شپږیزې ووهلې او لوبه یې وګټل. راشد خان په خپل فیسبوک پاڼه د دغه ماتې له قبله خپل هیوادوالو څخه بخښنه غوښتې ده. هغه لیکلي دي په هیواد او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له خپلو مینوالو څخه بخښنه غواړو چې بری مو در نه کړی سو. ستاسو په شونډو مسکا راسي خو ستاسو ملاتړ او دعاوې به د پاتې لوبو لپاره ډېرې مهمې وي. راشد خان په نړۍ کې لومړی لوبغاړی سو چې په 53 شلاوریزو لوبو کې 100 ویکټې پوره کوي. هغه د پاکستان پر وړاندې په لوبه کې د محمد حفیظ په آوټ کولو سره دا شمیره پوره کړه. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه له خپلو مینوالو څخه هم مننه وکړه چې له دې قبله یې ورته د مبارکي پیغامونه استولي دي. په پاکستان باندې د لوبې له بایللو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان کرکټ مینوال پارېدلي دي. یو شمېر مینوال د لوبډلې په پخوانیو لوبغاړو انتقاد کوي چې لوبې نشي کولی خو لوبډله کې یې ځای نیولی دی. افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سکاټلند څخه وګټل. درېیمه لوبه یې سبا د یکشنبې په ورځ له نمیبیا سره ده. له دې پرته افغانستان 2 نورې لوبې هم لري چې یوه د هندوستان سره ده بله د نیوزیلند سره ده. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.